آیا ته په دې پوهېږې چې ولې 90% کسان کله چې آیفون موبایل واخلي د هغې پوښ له ځان سره ساتي او د هغې پوښ نه غورځوي؟ اپل کمپنۍ یو ډپارټمنټ لري. په دغه ډپارټمنټ کې د متخصصینو یوه ډله شتون لري. د دغه متخصصینو یا د دغه ډلې وظیفه یا دنده دا ده چې د اپل کمپنۍ د محصولاتو لپاره پوښونه یا بستې ډیزاینوي. په دې شکل سره پوښونه یا بستې، دا بسته یا پوښ د اپل کمپنۍ لپاره د اپل کمپنۍ د محصولاتو لپاره $15 تمامیږي. اوس پوښتنه دا ده چې دومره ډیره پانګونه، داسې یو ډپارټمنټ، همدارنګه دومره ډیر مصرف په یو فرعي شي چې یو پوښ دی د څه لپاره؟ دا له دې امله چې اپل کمپنۍ باور لري چې وړاندې کول یا پریزنټ کول غوره دي د هغه محتوا څخه. یعنې تاسو باید د خپل محصول د پریزنټ کولو لپاره، د هغې د معرفي کولو لپاره ډیره هڅه وکړئ او ډیر توجه ورته وکړئ. کله چې تاسو د اپل کمپنۍ محصول باسته په لاس کې ونیسئ، دغه پوښې په لاس کې ونیسئ، تاسو ته د ارزانوالي حس نه درکوي، تاسو ته د یوه برند حس درکوي، تاسو ته د یوه قیمتي شي حس درکوي، تاسو ته د یوه ارزښت لرونکي محصول حس درکوي. کله چې تاسو دغه بسته راخلاصوئ، ډېر په راحتۍ سره دا بسته راخلاصېږي. همدارنګه کله چې تاسو د بسته راخلاصوئ، دومره په زحمت سره نه راخلاصېږي چې تاسو په قهر کړي، او دومره اسانه هم نه راخلاصېږي چې تاسو د ارزانوالي حس درکړي. نو تاسو په خپلو محصولاتو کې، په خپلو بسته بندیو کې، په پیکیجینګ کې خپل محصولاتو ته ډېره پاملرنه وکړئ. ډېر محصولات زه وینم چې په افغانستان کې تولیدیږي، خو هغه تولیدونکی هغه املا ته حتی ډېر پام نه کوي، املا یې هم غلطه وي. نو دغه وړاندې کولو ته او دغه بسته بندۍ ته په خپلو محصولاتو کې ډېره پاملرنه وکړئ.